ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء يقول اللهم إني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه الترمذي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله جامې اغوستلې نوې جامې نو لومړی بیا د جامې نوم اخیسته، مثلا څادر، کمیس، پګړۍ، پرتوګ یا داسې نور. د نوم اخیستلو نه وروسته بیا د الله تعالی ثنا او حمد ادا کړه چې الله دا تا راته راکړي، او دا غینه وروسته بیا دا دعا کوله اللهم انی اسألک خیره و خیر ما صنع له واعوذ بک من شره و شر ما صنع له. الله د دې جامې خیر درنه غواړم او هغه خیر درنه غواړم چې دا جامه د هغې دپاره جوړه شوې، او الله د دې جامې شر نه پناه غواړم او د هغه شر نه پناه غواړم د کوم شر دپاره چې دا جامه جوړه شوې ده. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت عمل شو. نو موږ او تاسو ته په دې زمانه کې د یو سنت په عملي کولو باندې الله د سلو شهیدانو اجر راکوي. نو لنډ هغه کسانو دپاره چې هغوی که عربي دعا نشي ویلی نو دومره کولی شي چې کله جامې بدلوي نو د جامې نوم به اخلي او د الله ثنا به وایي او د هغې نه وروسته به وایي چې الله خیر یې درنه غواړم او شر نه مې ورته وساتي. الله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي.